علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي زړونه په قرآن عظیم شان کې پر 3 قسمه دي. پر څو ګرانو عزتمند ورونو په 3. یو هغه زړه دی چې هغه ته القلب الصحیح پښتو کې موږ ته سم زړه، سالم او جوړ زړه، روغ زړه. زړونه خو په موږ تاسو ټولو کې موجود دي، بې زړه ژوند انسان نشي کولی. خو ګورئ زما ورونو، همدا زړه د الله رب العزت کور دی. الله وایي دې ته به د زما په کور کې به بل چاته ځای نه ورکوي، ټول بدن دې ستایي، لیکن الله وایي دا ما د خپل ځان لپاره جوړ کړی دی. په دې کې به صرف د الله سره تعلق. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې القلب السلیم یا قلب صحیح یا جوړ زړه هغه دی لا ينجو یوم القیامه الا من آتى الله به. د قیامت په ورځ به چاته خلاصي او نجات نه په نصیب کیږي، لیکن مګر بغیر د هغه چا چې هغه د سالم او صحیح او جوړ زړه د الله په حضور کې پیښ، د جوړ زړه سره، د روغ زړه سره. روغ زړه څه شي دی؟ همدا یادونه په قرآن عظیم شان کې الله رب العزت کړی ده. الله وی هغه ورځ چې نه به مال سړي ته ګټه رسي او نه به انسان ته اولاد او قوم او قبیله ستا چې کوم اوس مشتي خلک وایي چې زما مینوال ته هیڅ ته په درد او ګټه نشي درسولی، په درد نه درته خوري، لیکن یو شی هغه انسان خلاصي، هغه څوک به نجات پیدا کوي، هغه څوک به کامیابی چې د قلب صحیح او سالم زړه سره د الله په حضور کې پیښ. رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى الله بقلب سلیم. الله وی خلاصي به د چای، الله رب العزت وی نجات به د چای چې د صحیح او سالم او جوړ زړه سره د الله په حضور کې پیښ دی. دا سالم زړه چی شي؟ علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې سالم زړه هغه دی چې هر هغه شهوت ته چې د هغه د الله رب العزت اوامر د خدای د احکام په مقابل کې هغه شهوت راسي چې هغه انسان ترک وي، هغه انسان د الله د امر په وجه درغه شهوت او درغه خوند او درغه خبرو تیر سي، هغه پریږدي چې دا د الله حدود دي نه به ماتوم، تلک حدود الله فلا تعتدوها. یو نشانه د سالم او جوړ زړه ده. دومره نشانه ده چې کومه خبره په احادیث مبارکو کې ثابت دي، کومه خبره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بارکي، چې هغه خبرې ته انسان تسلیم شي، هغه شهوات هم ترک وي، هغه خبرې هم ټولې ترک وي، هغه رسمونه رواجونه ټول ترک وي، کومې چې د خبر د احادیث مبارکو سره د رسول الله مبارک د هدایت او د رسول الله مبارک ته لارښوونو سره د رسول الله مبارک د سنتو سره برخلاف وي. اوس موږ رسم او رواج وی خواته کشي، یو نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته بل څه درس را کړی دي، موږ ته هدایت ته بل سي، نو موږ که پر هغه لار ولاړو کومه چې د خبر او د حدیث صحیح، کومه خبره چې د قرآني د ته صحیح او سالم زړه وای. سالم زړه علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي هر هغه څه دي چې د هغه شهوتو او خندو انسان مخالفت اختیار کړي، د کوم چې الله د نه کولو او د نه حکم الله کړی، او د هر هغه شهوت او د هر هغه حکم او د هر هغه کار څخه انسان ځان وګرځي، هر هغه خبرې ته غاړه کښیږدي کوم چې د نبی علی اسلام د خبر او د حدیث انسان ته شول سوي چې دا به کوي او دا به نه کوي، د نه کول ولا نه کول او د کول ولا کول، دا ته صحیح سالم زړه وایي. ان یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دا ته صحیح سالم زړه وایي. مریض زړه کوم یو دی؟ مریض زړه هغه دی چې هغه کې دوی مادي وي، کله یو خوا راکشي کله بل، کله د یوې خوا غلب پکشي کی، کله د محبت د الله کې پکشي کی، د ایمان اخلاص توکل دا د حیات ماده ده، او کله کله بیا د شهوتو او د شیطان د نفس د حرص، حسد، عجب، تکبر او فساد دا خبرې پکشي کی. دا مریض زړه دی، القلب المریض
چې په انسان کې دغه دواړه خبرې کې پکښې کې ګویا کې دا انسان هم مریض دی. نبی علیه الصلاة والسلام بارک فرمایي په انسان کې یوه ټوکړه ده که دا چیرې سالمه سوله نو ټول وجود سمیږي، او که چیرې دا پاسېده سو ټول وجود خرابېږي. الا خبردار وهي القلب، هغه زړه دی. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي یو مړ زړه دی. مړ زړه هغه دی القلب المیت الذي لا حیات فيه، چې په هغه کې هېڅ ژوند او د زندګۍ ماده بیخي پکښې کې نه، د خیر خوا او د خیر سوچ فکر بیخي نه کې پکښې کې. وهو لا یعرف ربه، هغه پیژندي رب نه. وهو لا يعبد، هغه بیخي د الله عبادت نه کوي. هغه په دې سره څه کار نشته چې دا د الله امر دی او یا په چیش باندې الله راضي کیږي یا په چیش الله ناراضه کیږي. دغه سړي یا دغه کس د دې خبرو سره څه تعلق، بلکې هغه واقف وي مع الشهوات واللذات، دی ټول عمر په خوندو په لذتو باندې واقف وي. په دې غوښو کې دا خوند دی، په پلاني کې دا خوند دی، دا داسې پخې که دا داسې پکنیک دی وکه داسې منظره وکه نه. نو کله چې انسان په شهوتو کې مبتلا سي، په شهوتو کې ور مثال اخته سي، شهوتو باندې په هغه پسې ځغلي، د دې دا وغورځي شاته که په هغه کې د الله ناراضي، که هغه کې د الله غضب وي، په هو لا یبالي، دته هېڅ باک نه ورځي او نه په دې کې د الله خوف وي، نه رجا وي، نه د الله د رضا، د الله د تعظیم، هېڅ شی په دې کې نه کې پکښې کې. دا هغه وخت ته موږ رسېدلي چې کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چې زړه مړ دی، بس نور بیا د دې څه تمه مه کوو، بس د دې بیخي کار خلاصوي دي. عاجزانو زموږ په ټولنه کې کینې بعضې خلک دې حال ته رسېدلي دي چې پر هغو د ښو د بدو فرق نه، در ښو یا بد ډېرې ښه د خلکو د شر متوجه کوي. ورونو لږ موږ خپل ګریوان کې کتل پکار دي. دا ورځ خامخا پر موږ تاسو باندې را روانه ده، خامخا. کومه ورځ؟ د قیامت ورځ. کومه ورځ؟ دلته په دې دنیا کې کافر، منافق او مسلم ترې سره ژوند سره کوو، لیکن د دې نه چې کله انسان رخصت سو د قبر نه، قبر اول منزل دی، نور اخوات خورا ډیر منزلونه مشته ته راځي. به د ډایرکټ نه دی چې به د ولاړې به جنت کې ومشتل، د دین وروسته د قبر منزل دی. د قبر نه چې شروع سو ورځي عثمان رضی الله تعالی به څومره ډیر جړل، دغه نه چې ورله حساب کتاب راځي، قیامت ورځ به راځي، بیا به عملنامې ویشل کېږي، بیا به ټولو ته راځي، بیا به د قیامت د پل صراط څخه مخکې تیاري څخه مخکې وروسته پل صراط باندې کافر او منافق انسان نشي تېرېدلی. په موږ کې که یوې خواته موږ د خدای پاک عبادت، لمونځ، ذکر، اذکار کوو، نو دغه رقم درواغ هم له موږ څه ویل کېږي چې درواغ د منافق علامه بلل شوی ده. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. ګرانو عزتمندو وروڼو، السلام علیکم.